تازه او افغانانو ته د خوشحالۍ خبر طالبانو اوربند ومانه. همدا شیبه خبریال ویبپاڼې ته طالب سرچینو تایید کړه چې د کوټې شورا پریکړه کړې ده چې د اختر 3 ورځې به اوربند کوي. د کوټې شورا یو غړي خبریال ویبپاڼې ته وویل چې اوربند دمګړۍ یوازې د اختر د 3 ورځو لپاره اعلان شوی، خو داسې نښې نښانې شته دي چې ښایي له اختر وروسته وغځېږي. د اوربند پریکړه طالبانو په داسې وخت کې کړې چې په افغانستان کې د طالبانو د نظام د سقوط وروسته په لومړي ځل جنگ جګړې د انتها حالت ته رسېدلې دي. طالبانو تر اوسه پورې رسما د اوربند پریکړه نه ده اعلان کړې او احتمال دی چې په راتلونکو 2 ورځو کې رسما اعلان وکړي. دی اوربند کې هم د تیرو اختر د اوربند په څیر طالبانو ته حق نه دی ورکړل شوی چې ښاري سیمو ته لاړ شي او یا په ښاري سیمو کې شته وګړي د طالبانو سیمو ته سفر وکړي. طالب سرچینو خبریال ویبپاڼې ته وویل چې ځینې طالب مشران به د اوربند پر مهال راڅرګند او د ولس او خلکو سره به وویني. د کوټې شورا یو غړي خبریال ویبپاڼې ته وویل چې د اوربند کې به د نورو ټولو اوربندونو برخلاف طالب مشران ځینې غونډې وکړي او همداراز به امنیتي سرتیرو ته د تسلیمۍ او د هغوی د خوندیتوب ډاډ هم ورکړي. دا چې پریکړه تازه ده نو لا هم افغان حکومت په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو افغان حکومت همیشه د طالبانو د نیک اقدام په بدل کې ورته اقدام کړی دی. د اوربند پریکړه په داسې حال کې مخته راغله چې سبا ته د اوربند د کولو په نیت د حامد کرزي او عبدالله په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی قطر ته ځي. د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړ او همداراز محمد اشرف غني په 2 ورځني سفر تاشکند ته روان شوی دی. دا اوربند قسم اختریز اوربند دی، خو بیا هم طالبان او خلک ورته خوشاله دي او د پراخې مرګ ژوبلې د مخنیوي سبب ګرځي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.